دا ورو سوال کړی دی وی یو پیر داسې شي و زموږ علاقه کې چې یو جسم موندی شوی و د انسان چې هغه پورې سر نه و بیا خلکو وپېژندو خو هغه سر یې میلاو نه شو یا باقي جسم نو خلکو کې اختلاف راغی چې داسې سړي له به غسل او کفن ورکوي او که نه او جنازه به پرې کېږي او که نه ځکه چې انسان پوره خو انسان خو نه دی ځکه چې د جسم بعضې حصې یې نشتي نو که داسې چېرته څه واقعه راپېښه شي یا د انسان د بدن بعض برخه میلاو شي نو په دې بعض برخه باندې به هم لمونځ کېږي او دې له به هم کفن ورکوو دې له به هم غسل ورکوو الجواب دې باندې خو اتفاق دی د مسلمانانو بیا د فقهاو د علماو چې مسلمان مړي له غسل ورکول او د هغه له کفن ورکول په هغه لمونځ کول دا فرض کفایي دي یعنی لازم به په مسلمانانو کې بعض دا کار کوي فرض کفایي ده د هغه حق دی په موږ باندې د مړي په موږ باندې دا حق دی چې موږ یې ولامبو موږ له کفن ورکو او موږ پرې جنازه وکړو بیا ورسره دا مسله بیانوي که چېرته یو مسلمان بدن میلاو شو د نیم نه زیات د نیم بدن نه زیات دله به غسل هم ورکوي کفن به هم ورکوي او بیا به لمونځ به پرې هم کوي او ښخی به او اختلاف یې په دې کې دی د بعضو علماو چې د نیمې نه کم بدن میلاو شي هغه سره به څه کوي نو بعض وایي چې کفن به ورکوي غسل به ورکوي او بعض وایي نه تحقیقي قول دی کې دا د دلایلو ته چې سړی وګوري چې که د نیم بدن نه کم هم میلاو شي هغه له به غسل ورکوي هغه له به کفن ورکوي او هغه باندې به جنازه کوي الا دا چې شهیدي یعنې شهید دپاره جنازې لمونځ دا نشته که په وکړي جایز دی مثلا موږ مخکې ذکر کړی که دې په جنازې لمونځ وکړو جایز دی خو که دې په ونه کړو څه خبره نه ده او نه د هغه دپاره غسل شتي نه کفن شتي او په دې دلیل څه دی چې دا کار جایز دی یا داسې پکار دی نو حمزه رضی الله عنه ټول بدن نه و ما تاسو د شهید د جنازې خبره کوي زه د مسلې خبره کوم چې دا موږ چې وایو چې تحقیقي قول دا دی چې د جسم داسې حصه میلاو شي چې نیم نه کم جسمي په هغه باندې جنازه به کوي غسل به ورکوي کفن به کوي په دې دلیل څه دی عمر بن خطاب رضی الله عنه ثابت دی چې هغه شام علاقې ته تللی او هلته د انسان اډوکي ورته میلاو شوي نو په هغه باندې جنازه کړې وه او دغه شان د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په باره کې راځي چې هغه ته د یو کس خپه میلاو شوې وه په هغه یې جنازه کړې وه او امام شافعي دا خبره ذکر کړې ده وی په مکه کې د سلفو په دور کې صحابه کرامو په وخت کې یو لاس میلاو شوی د یو چا چې مړو نو هغوی د دې ګوتۍ نه وپېژندو چې د پلاني لاس دی نو هغه لاس له غسل ورکو وینځو او به یې لمونځ وکړو او په هغه ټیم کې صحابه کرام موجود خو دې کې دا یو خبره ساتي دا په هغه شرط چې په ده باندې جنازه نه وي شوي هله لکه وداسې هم کیدی شي وداسې هم کیدی شي چې یو سړی دی هغه لمونځ پرې شوی دی د جنازې لمونځ پرې شوی دی مړی چې مونږ ښخ کړو څه وخت بعد د هغه د جسم څه برخه میلاو شو نو دلته خو اصل په هغه سړي باندې جنازه شوې ده نو بس دغه اندام به راواغستی شي ووینځلی شي او ښخ به کړی شي بس بغیر د منځنوري جنازه خو په هغه باندې شوې ده مسله موږ هغه بیانو چې په چا باندې جنازه نه شي سړی بس مړ موږ ته دومره میلاو شو چې د نامه نه لاندې پروت و نو په موږ یې حق دی د دې لمبول د ده کفن د ده دفن د ده جنازه نو موږ چې څومره کولی شو هغه کول پکار دي او الله قرآن کې وایي فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره وویرېږئ څومره چې کولی شي او موږ دومره کولی شو ځکه چې نور بدن یې موږ ته میلاو نه شو دغه شان ګوره په غایب باندې جنازه شتي که نشتي
په غایب مړي باندې جنازه کیدی شي. نه خو بالکل غایب دی، مخې ته هېڅ هم نشته، دلته خو بیا هم مخې ته د بدن څه حصه هغه پرته ده. خو دا مسله ورسره یاده ساتئ چې کله هم داسې صورتحال یو سړی د جسم په څه برخه باندې جنازه کوي، نو نیت به د ده دی چې دی په ټول د دې انسان د چې کوم مړ دی د په ټول جسم دی جنازه کوي، یا د په روح باندې مکمل جنازه به کوي. دا نه چې صرف د لاس باندې جنازه روانه، نه، زموږ کار د دې لاس سره نه دی، صحیح ده، مخې ته د هغه نیم بدن پروت دی. موږ دا نه چې د نیم بدن دپاره راغلي یو، موږ دې دپاره راغلي یو چې په یو انسان جنازه وکړو، په یو مسلمان جنازه وکړو، موږ دې دپاره راغلي یو. نو نیت به دی چې ته په یو مسلمان جنازه کې په بدن په روح پوه شوې بې که نه. او دا ټول اله چې کله په ده باندې د جنازې مونځ نه وي شوی، چې پې شوی بیا به هغه اندام ووینځلی شي، کپړه کې بند که خښې که. او که چېرته داسې وشي بله مسله، دا هر څه هله کېدی شي چې کله موږ ته د مرګ یقیني معلوم شي. او داسې هم کېدی شي چې ژوندي سړي نه لاس پرې شوی نه شي کېدی، ژوندی سړی دی، یا یو اندام موږ ته ملاو شو، په هغې کې موږ شکیان یو چې یاره دا به د ژوندي نه پرې کړی شوی که دا به د مړي. نو داسې ټیم کې بس بیا رواله او خښې که، وینځه او خښې که، بس خبره ختمه شوه. او حدیث کې راځي دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یو خبره تا په شک کې اچي هغه پرېږده، او داسې کار وکړي چې تا په شک کې نه اچي، نو شک نه وتو لار دغه اوس کېدی شي د بغل نه لاس پرې کړی، کېدی شي ژوندي نه چا د خپه پرې کړي، نو داسې هم کېدی شي. دا هغه وخت کې چې کله به ته شکي شي، خو چې تا ته یقیني پته ولګي چې یاره دا مړ دی، او دا انسان په علاماتو سره معلومولی شي، معلومات کولی شي چې یاره دا اندام به د چای، دا بدن به د چای، هغې نه معلومات کېدی شي چې دا د مړي دی دا اندام که نه دا د ژوندي دی. پته نشته تاسو به تفصیل پوه شوی که نه، خلاصه به څوک بیان کړي. یو ځوان په کار دی ته بیانولی شي، خو پوره به مونږ پوه کې، پوره به مونږ پوه کې، او خلاصه به بیانې، خلاصه مختصر خبرې ته وي او مونږ به پوه کې. بارک الله فیک. صرف جنازې مسله نه ده، دی به انزلی کېږي، غسل به ورکړي، کفن او بیا جنازه به به ښخ کړي، په شرط د دې چې مخکې به جنازه نه وي شوې. بلې څه مسله به کې بیان شوې، که مخکې به جنازه شي بیا به روالې ښخ به یې کړي، ویې وینځي ښخ به یې کړي. بلې څه به کې بیان شوې، نه که شکي شوې، که شکي شوې چې دا د ژوندي دی که د مړي دی، نو بیا یې ښخ کړه. او چېرې ته پته ولګېدی چېرې د ژوندي دی، بیا خو پکې شک هم نشته، بیا راواله او ښخ یې کړه، په هغې جنازه نه کېږي. ولې بې نه کېږي؟ ځکه چې د چا د بدن نه چې د اندام پرې کړی شوی دی او غورځېدلی دی هغه ژوندی دی، نو څنګه پې جنازه کړي؟ والله اعلم.